پروګرام کوي زمونږ خیبر پښتونخوا بس دا کوشش کوئ چې کوم ځای کې ضرورت معلوموئ چې چاته د روټۍ ضرورت وي چاته د خیمې ضرورت وي چاته د جامو ضرورت وي نو اول د ضرورت معلوموئ او بیا هغه رابط طلب کوئ او هغه شاید رسي انشاءالله. زمونږ ملګري دلته کې خپل 400 چې کوم دي لکه جګې یا سالاران دي یا د جګې کسان دي تقسیموي په خپل هغه اوبو کې ګرځي او زه خو لږ بیمار یم نو بس صرف هغه کوم سرپرستي یې کوم دلته کې خو دې ملګري ښه لګیا دي چې خو ستاسو خپل طرفونه په هغې ډېر خفه یو چې ستاسو دا جنوبي اضلاع هغه هم ډېر برباد کړل. بس الحمدلله دا د زموږ ملګري ډېر چست دي او په کار روان ده. ښه جي خدا دې الله تعالی قوت پیدا شي چې سړی کله ور بېوسه شي بعضې علاقو ته لا اوسه پورې هم ونه شو رسېدلی. جي جي او کښتۍ هم استعمال او هلیکاپټر به غوښتي دي هغو طریقو هم ځان اوسه ورته ښه جي هم ډېره لویه علاقه ده ډېره لویه علاقه ده. جي فصل خو یو مرلام نه ده پاتې دلته کې بیا فصل ټول برباد شو بلکې د بل کال لپاره ځمکې خرابې شوې بل کال لپاره الله دې فضل کړي. باجي د ستاسو دعاګانې او برکات دي او کارکنان کې الله پاک ډېر همت پیدا کړی دی به دعاګانې تاسو هم کوئ او الله ستاسو په ژوند کې برکت واچي. او دا ده چې باید د خپل رضاکاران خپل کارکنان ځوانان د خپل چې کومه لږ داسې وس خلک دي چې هغو اهل خیرو نه چې کوم د بس امدادونه راټولوي زیاتره خپل مقامي امداد چې کوم د هغه فورا هم رسېږي ښه جي ښه انتظام یې هم زر کېدی شي ښه جي او چې په کوم کې لږ وخت نو بیا خیر د هغه تاسو مرکز ته راوړی هغه به درته رسېږي صحیح شو صحیح شو جزاکم الله خوشحاله